دلته چې څومره کاروبار کیږي د آیس د چرسو او د هیروینو دا د مومندو جلسه ده په بوګۍ باندې راځي په مونګۍ په کوټ باندې راځي او په دې کې ستاسو لیوي والا ملوث دي تا خو د ګړۍ نه بدماشان روان کړي خو که د روشا دا خلک دا ټوپک راواخلي بیا به د هغې جواب څوک کوي په دې جنګ کې یوازې د یو قوم او د ولس په نقصان نه وي بلکې انتظامیه ستاسو هم په دې کې ډېر نقصان او زه درته په ګوته کوم چې ستاسو په لیوي کې ډریور دی آفتاب نومې دی او هغه په دغه ګاډي کې د اصلي سمګلینګ کوي دا ډېره لویه کرسۍ ده د اسسټنټ کمشنر او ډپټي کمشنر دا ډېره لویه کرسۍ ده دې ته به سپیکرانو سلام کوو دې ته به منسټرانو سلام کوو تاسو دا کرسۍ کوم ځای ته ویوړه په تا باندې یو د محمدزاده الزام راغی چې محمدزاده تاسو وژلی دی نور الزامونه په ځان باندې مه راوله ستاسو کردار داسې دی تاسو بدماشان را پیدا کړي دي او په خلکو کې ورچوئ د عرفان الله او د منورګل پر بوټو تاسو یقین مه کوئ دا درته ټول دروغ وي ګړی د تاڼې صوبېدار او هغه په جار دا خبره کوي چې په ګړی کې که 100 کسان مړه شي او 1000 پکې پوډریان شي زما پې څه الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا نن منګه چې کوم میټینګ راغون کړی دی دا خاص کر د ګړی په دې حالاتو باندې دی چې ګړی عثمان خیلو کې کوم حالات روان دي او زمونږه په خیال باندې د چا د طرف نه روان دي نو زمونږ ډي سي صاحب زمونږ کمشنر صاحب ښه خلک دی غواړي چې دا مسئلې حل کړي او غواړي چې دلته کې یو ښه ماحول پیدا کړي خو د بدقسمتۍ نه د هغې سره چې د لیوي کومه عمله ده نو هغې ورته دروغ وایي ګډې وډې ورته وایي او صحیح صورتحال ورته نه ښیي د صحیح صورتحال نه د هغې نظر بل طرف ته اړوي اولنۍ خبره به زه په منشیاتو باندې وکړم کمشنر صاحب بیان ورکړی چې ما 15 کسان منشیات والا ونیول منګه گرفتار کو په نورو پسې گرفتاری روانه ده منګه دا سوال کوو چې زمونږه د کلي رحیم چې هغه ځان له خپل دکان کوي د هغه د نه منشیاتو سره څه کار شته دی ورسره څه غرض شته دی هغه هم بولې و هغه ته یې وایي چې ته د منشیاتو کاروبار کوې خو ډېره د افسوس خبره دا ده چې څوک یې کاروبار کوي او په چا باندې د درګۍ په تاڼه کې 16 اختفایاره دي هغه د جرګې او د قوم مشران کړي دي او هغه به عزت مشران چې کوم دی ګرځي نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې اول په دې تاڼو ته ورشئ په دې تاڼو کې د هغې تپوس وکړئ چې دلته د منشیاتو باندې په چا باندې پرچې شوي دي او هغه څوک دي
نو د هغې تاڼې نه به تاسو ته پته ولیکي چې 51 FIR دي، 10 FIR دي، 50 FIR دي. دا اطلاعګانې ورته څوک ورکوي؟ دا دي دا غلط اطلاع ورته څوک ورکوي؟ ناجایزه او بېګناه خلک پې څوک روزوي؟ دا په ګړۍ کې یو صوبیدار دی سعید نومې دی چې هغه په خپله د منشیاتو والا سره میلاو دی او سعید هم په دې کاروبار کې ملوث دی، د ګړۍ د تاڼې صوبیدار. او هغه په جار دا خبره کوي چې په ګړۍ کې که 100 کسان مړه شي او 1000 پکې پوډریان شي، زما پې څه، زما خو د خپلو پیسو سره کار دی. نو کمشنر صاحب مونږ ته، ډي سي صاحب مونږ ته د داسې سړي ضرورت نشته، د ده خلاف یې تاسو انکوایري وکړئ. تاسو به ته نه خبر یا به تاسو ته خبر یې، خو تاسو له دوی لار بدلئ، دي ته ستاسو سمت دی بدلئ، ستاسو مخ بل طرف ته اړئ. دلته چې څومره کاروبار کیږي د آیس، د چرسو او د هیروینو، دا د مومندو اجازه نه په مونګی باندې راځي، په مونګی په کوټ باندې راځي او په دې کې ستاسو لیوي والا ملوث دي. اول د کوټ تاڼې نه راوړي او بیا د ګړۍ تاڼې نه راوړي. موږ دا وایو چې ډېره ښه خبره ده، موږ ستاسو حمایت کوو چې څوک یې خرڅوي هغه ونیسئ، ګرفتار یې کړئ، سختې سزاګانې ورله ورکړئ. خو د دې سره سره دا هم وایو چې څوک یې راوړي دوی له کم از کم د هغې نه هم تپوس وکړئ، که نه خو ستاسو لیوي واله دي، د هغې نه هم تپوس وکړئ چې دا تاسو یې ورله راوړی ولې. او بیا په ګړۍ کې 2 کسان په سپیشل برانچ کې دي، د یو نوم بنورګل دی او د یو نوم عرفان الله دی. دا د دواړه د ګړۍ دي او په ګړۍ کې د هغې پوسټنګ دی، په دې علاقه کې د هغې پوسټنګ دی، هغې غلط نومونه ورکوي. دلته په ګړۍ کې 3 قومونه دي، یو بجیزی دی، یو سواتی دی، یو خټک دی. دا خلک دا قومونه جنګوي په خپلو کې، بجیزی، سواتی او خټک دی په خپلو کې جنګوي چې صاحب لږ د دې خلکو د معلومات وکړه، دا تا په داسې یو ځای کې لګولي دي چې د هغې پکې خپلوان دي، د هغې پکې دوستان دي، د هغې پکې دشمنان دي، هغې به څنګه د هغې متعلق درست رپورټ ورکړي. تاسو ته چې څومره رپورټونه دې خلکو د طرف نه ځي، دې د خپل مخالف خلاف مختلف بې ځایه دروغ الزامونه لګوي. او دا کم چې د دې دوستان دي، که هغه ډرګ مافیا دي، که هغه مخوران دي، که هغه قاتلان دي، که هغه هر څونه بدکار او ورانکار خلک دی، له هغې متعلق دوی تاسو ته صحیح رپورټونه درکوي. د دې په رپورټونو د عرفان الله او د منورګل په رپورټونو تاسو یقین مه کوئ، دا درته ټول دروغ وي. بیا د صوبیدار سعید په ګړۍ کې دی، د ده په اجازت، د ده په وینا د بدماشانو یو ټولګی جوړ شوی دی، هغې ټوپکې د رڼا ورځې راواخلي او را روان شي او دلته وایي موږ بریدونه ږدو. بریدونه نه وي، دا بریدونه زمونږ مشرانو، زمونږ چې کومه جرګه وه، د کلي چې کومه کمیټي وه، هغې ډېر کلونه مخکې دا بریدونه ایښودي دي. د 15 کالو د 20 کالو باغونه دي، د هغه بریدونو د لاندې، او په هغې کې دی را روان شي، باغونه یې تاله کړي دي، د مالټو باغونه یې د خلکو تاله کړي، د امرودو په باغونو کې ورته په ایروشا کې بریدونه ایښودي چې دا د امرودو دا به ووایو دا زمونږ دي. زه دا تپوس کوم چې د ایروشا دا خلک هم غیرتي دي، دا ټوپک د هغې سره هم شته، هغې هم د دې ملک پښتانه دي، هغې هم د دې ځای پښتانه دي.
خو سعید خان چې ته دا خلک تا ولې اجازت ورکړې دی او دا را روان شوي دي او دا راځي او دلته ایروشوالو سره دا عمل کوي که د ایروشوال ټوپک ته لاس کي او هغې هم دا ټوپک استعمال کي تا خو د ګړی نه بدماشان را روان کړي دي خو که د ایروشا دا خلک دا ټوپک را واخلي بیا به د هغې جواب څوک کوي د دغې جګړې ذموار به بیا څوک وي هغه بیا د اے سی هغه بیا د ډي سی هغه بیا د پوسټ کمانډري نو اے سی صاحب مهرباني وکړه ته هم په داسې مه ودکېږه مهرباني وکړه ته هم د دې هرې خبرې ته ښه وی په تا باندې یو د محمدزاده الزام راغی چې محمدزاده تاسو وجلی دی نور الزامونه په ځان باندې مه راوله ستاسو کردار داسې دی تاسو بدماشان را پیدا کړي دي او په خلکو پې ورچوئ او د هغې باغونه تاله کوي د هغې په 20 کالو په باغ کې هغې ته بریدونه ږدي او ای صاحب ته هم ځان نه خبرې ای صاحب ستا صوبیدار تا ته دا نه وایي د صوبیدار په وینا راځي او ستا پټواري طارق پټواري ورسره دی او طارق پټواري ورته دا وایي چې په دې ځای کې به زه انتقال کوم ستا سره اختیار د کوم ځای د انتقال د انتقال عمله بله ده هغه هلته ناسته ده دا انتقال به هغې کې دا به ته کې دا ته قومونه جنګې نو زما عرض دا دی د کمشنر صاحب ته هم دا عرض دی د ډي سی صاحب ته هم دا عرض دی او د اے سی صاحب ته هم دا عرض دی چې دا حالات تاسو نورو مه خرابوئ مې وړئ داسې ځایونو ته چې بیا د هغې نه د واپسې لار نه جوړېږي دی په کم حیثیت باندې دی را روانېږي ټوپک یې راخلي او پټواري د ځان سره روان کړی دی او پټواري خلکو ته دا وایي چې او مونږ به د دې انتقال به کوو په کم حیثیت باندې زه دا وایم بله ورځې زمونږ په کلي کې په 8 تاریخ یو کس وفات شو الله دې وبخي خو اے سی صاحب او ډي سی صاحب ستا صوبیدار ته مخکې و او زما کوڅې له سپي راوسته د شپې دلته بشران شته دلته معززین شته صوبیدار ته چې دې نه را مخکې کېږې او راځې او دلته زما کوڅې له سپي راولې نو که د شپې په تا چا ډس کړی وې زه خو نه وم خو که په تا چا ډس کړی وې بل چا ایشتلی وې نو اے سی صاحب تا به د دې صوبیدار هم بیا تپوس کو چې زما صوبیدار پکې مړ شو د مشر نه دی را روان کړی د کشر دی را روان کړی او دې د ټوپکمارو نه مخکې شوی دی را روان شوی زما کور ته راځي او سپي را په مخه کړي دي دا سپی دروغ وایي که دا رښتیا وایي دا سپی به څنګه شهادت کوي دا د سپي دا بینول دا موږ ته پته نه ده چې د سره کوم مالک یې هغه ورته وایي داسې شه او داسې شه دا تاسو نه دی اورېدلی زما سره ویډیو ده چې په هغه ویډیو کې هغه سړی وایي تلاش کرو د دې الفاظ دی چې تلاش کرو ورته وایي نو هغه سپی بیا کټ ته خیږي د دې خپل الفاظ دی وایي داسې لاړ شه داسې لاړ شه داسې لاړ شه په دې ورده نه وځو دې نه واپس شه نو زه دا وایم چې سید صوبیداره تا په کم حیثیت دا خلک دلته راوستی دي او تا په کم حیثیت دلته راغلی او که چا وجلی وی په دې لار کې ته د شپې را روانې تا د علاقې د موسیامې نه د وزیرآباد نه د خرکي نه د درګۍ نه د ورتیر نه تا یو مشر نه دی راغستی نو که ته مړ وې نو ستا د ایسي او بیا وي چې یاره زما هغه شهید شه په تا به هم د شهادت جنډې وي هوش وکړئ هوش دا په جوش کې دا کیسې پرېږدوئ دا مه کوئ او کنی نو دې ټول نقصان به تاسو ته ځي
د طارق پټواري متعلق د هغه ریکارډ وګورئ، هغه ریکارډ څه و؟ هغه د ریوینیو ریکارډ ته اور لګېدلی و، لګولی و، په هغه باندې کیس درج شوی و. هغه اوس هم ستاسو دلته ساتی او په درګۍ کې ساتی. هغه د دنیا خلکو ته نوټس ورکړي دي د یو ایسی په اجازت باندې، د هغه سره په صلاح باندې چې چا به لاک روپۍ راوړي هغه ته به ستا نوټس ختم شو، چې چا به لاک روپۍ نه راوړي هغه ته به ستا خلاف نوټس وی روان دی. دی کم عمل نه دی کړی. نو ایس صاحب تاسو په دې ډله کې ځان مه شاملوئ، ته مهرباني وکړه د دې خلکو خلاف تحقیقات وکړئ. تحقیقات په ما پسې چې تاسو سپي راولئ نو صحیح ده، صوبېداره د ده سره په دغه وخت کې 4 کسان ناست وو، 4. نو تا هغه 4 ونیسه که نه، ګرفتار یې کړه که نه، ته ورته ووایې د هغې خو انټاروګیټ کړه که نه، د هغې نه خو تپوس وکړه که نه چې بهی دا تاسو څنګه ناست وئ، د سړي څنګه مړ شو، چا مړ کړ؟ هغه خو تفریقي دي، هغه د هغې سره اوس هم ګرځي. او سپي په نورو خلکو پسې بیا دا قومونه مه جنګوئ، دا ولس مه جنګوئ. دلته کې په دې جنګ کې یوازې د یو قوم او د ولس په نقصان نه وي، بلکې انتظامیه ستاسو هم په دې کې ډېر نقصان وي. په دې کې به تاسو د دې قوم نه زیات تاوان یې. دلته امن جوړول پکار دي، دلته جرګې جوړول پکار دي، او دلته داسې فرقو کې تقسیمېدل نه دي پکار، په کومو فرقو کې چې تاسو دا خلک تقسیموئ. زموږ په کلي کې 3 قومونه دي، سواتی دي، خټک دي او بجیزي دي. زه بار دا وایم چې دی تر اوسه پورې چې کوم په زرګونو کاله په دې کلي کې تیر کړي دي، د درونو غولنه کې تیر کړي دي. دا په دې کې چا فرق نه دی کړی چې بجیزي څوک دی او خټک دی او څوک سواتی څوک دی. یو 3-4 کسان را پیدا شو او هغې نن تفریقې پیدا کړي دي. نن وایي د بجیزي دونه حصه ده او سواتی دونه حصه ده، د هغه دونه نشته او د ما دونه نشته. زه ورته په ګوته کوم چې نارکاټک د مونګی نه راځي، ما درته ووي، او هغه هم د لیوي په ترو باندې دلته رارسي. او زه درته په ګوته کوم چې ستاسو په لیوي کې ډریور دی، آفتاب نومې دی، او هغه په دغه ګاډي کې د اصلي سمګلینګ کوي. نن هم په هغه ډریور په هغې باندې تاسو د هغه خلاف څه تحقیقات وکړو؟ تاسو ته نشته پته. ستاسو چې دا ډي ایس بي سم مقرر کړي دي چې دا سپیشل رپورټونه ورکوي، تاسو ته یو دا رپورټ درنه کړه چې دا لږ په د اصلي سمګلینګ کوي، په د لیوي په ګاډي کې سمګلینګ کوي. او هغه تاسو دا معلومات هم وکړئ چې څونه خراب شوی او د هغه څونه پیسې ختمې شوې او په دې سمګلینګ باندې هغه بیا کم ځای ته ورسېد. خو صرف او صرف د هغې تعلق د پی ټي آی سره وي، نو هر یو افسر چې کوم دی د هغه په دې خپو کې ارغړي، هر یو افسر چې دی د هغه په ناجایزو باندې پردې راچوي. نو دلته د حکومت دا انتظام، دلته اوسېدونکي دا صرف د پی ټي آی ورکران نه دي، په دې کې نیشنل پارټي شته، په دې کې پیپلز پارټي شته، په دې کې جمعیت شته، په دې کې مسلم لیگ شته، په دې کې جماعت اسلامي شته، په دې کې نورې پارټۍ هم شته. او تاسو انتظامیه چې ده صرف او صرف د هغې یو معمولي ورکړي، د هغې یو معمولي ورکړي، هغه ته هم تاسو چې کوم دی نو ځایونه ورته جارو کوئ. دا خپل حیثیت وپېژنئ. دا ډېره لویه کرسۍ ده، د اسسټنټ کمشنر او ډپټي کمشنر، دا ډېره لویه کرسۍ ده. دې ته به سپیکرانو سلام کوو، دې ته به منسټرانو سلام کوو. تاسو دا کرسۍ کوم ځای ته ویوړه؟ تاسو د کرسۍ په قدر نه پوهېږئ. چې په قدر نه پوهېږئ بیا مهرباني وکړئ په دغه کرسۍ مه کښېنئ، دې کرسۍ له بیا تاسو مه راځئ. او که د دې کرسۍ قدر کوئ نو دا قدر چې دی دا د ټول پاکستان قدر دی، دا د ټول ملک قدر دی، دا پاکستان د ولس قدر دی، ځکه چې تاسو ولس د طرف ته تنخواه اخلئ په هغه کرسۍ باندې تاسو ناست یئ.
نو دا مهرباني وکړئ چې دا تاسو کومې ریوې جوړې کړي دي د خپل لیوي والله کوم تحفظ ورکوئ، دا تحفظ د لیوي له مه ورکوئ، دا چې په لیوي کې څوک هم پکې ګناهګار وي هغه ته